مالي وزیرستان چې 14 کاله د بمبار او د ماکول لاندې تر دغه ځای پر راورسېده چې بله ورځ یې هم اور واچولو نه یې سړیو ته کتل نه ښځو ته او ځناور هم پرې وو. تا ته د هغه ځناورو نه هم څه لږ شرم درېدلو که نه درته درېدلو؟ فاسفورس بمونه در باندې واچېدل، خودکشي در باندې وشولې، هره لوبه درته وشوله او په هغه ورځ باندې هم لږ څه شرمېدله هې چې په چیک پوسټ به ورغللې او زنانه به در سره ولاړې وي، هغه به د مور کنځل هلته درته وکړله. څه لږ د هغې نه هم شرمېدلی یې که نه یې شرمېدلی؟ که لږ څه حیا در پاتې وي، که لږ څه په دې زړه کې شرم پاتې وي، که لږ څه د په د خپل وطن باندې د زړه خفا کېدل وي، نو دا خیبر درا په ټولو پښتنو غږ کوي چې راشه دا د منظور خبره نه ده، زه دې غواړم 11 اکتوبر ده، دا خاوره زما ده. ټیک ته داسې وختونه دي چې د ننګ او غیرت دپاره والا څوک یو بیټک نه ورکوي. دا خیبر ورچک شو، پورا ګراونډ یې درته خالي کړ چې راځه که په دې ګراونډ پورې ما ته چا څه ویل سر مې د لاړ شي، خو د دغې وطن ننګ او غیرت او د دغې وطن د مظلومیت خبره دی په شریکه وشي سره. دا تاریخ دی چې پښتانه کله د راټولېدلو دپاره یو انچ ځای نه میلوېدو. په هغه ورځ خیبر دوی ته ځای ورکولو چې کله په داسې وختونو کې چې په روډ باندې د ننګ او غیرت ولته چا لاسونه نه ورکول، خیبر ورته خپلې حجرې خالي کولې، خیبر ورته اعلان کوو چې که ضرورت شو کورونه درته خالي کوه. دا صرف د خیبر خبره نه ده، دا د ټولو پښتنو خبره ده. هغې شانګلې نه واخله تر کویټه چمن پره ټول په احتجاج ناست یې، ځان لا بیل بیل احتجاج کوې، په ځان لا بیل بیل یې نشي ګټلی، نه یو سیاسي پارټۍ په ځان لا بیل احتجاجونو داسې څه ګټلی شئ، نه یې یو ضلع ګټلی شئ. راشئ د خیبر د غرونو له اړخه غږ درکوي چې راشئ، هغه ننګ دی، هغه غیرت دی. د دېګې وطن هر مغول ته خیبر لار نیولې ده، نن هم د دېګې وطن و هر ظلم ته خیبر خپل ګراونډ تیاروي چې راشه چې لار ورته ون شو، ورته یو شو. هیڅ یاره مه کوئ، سرونه او مرګ په بخښنه سره مرګ د بېغیرته وي، غیرتي سړی په مرګ هم نه مري، هغه ژوندی پاتې وي. پښتون سره بېغیرتوب نه ښایي، خوند نه ورسره کوي. د غیرت ژوند راشئ وکړه. اکبر بوګټي د خپل وطن دپاره په 80 کاله عمر کې هم خپل سر ورکړه. د دېګې د دغې تاریخونو چې وګورئ، قامونو چې کله خپل سرونه شیندلي دي، حالات یې صحیح شوي دي. راشئ، هر ډول قرباني چې کېږي د خپل وطن دپاره، د خپل مظلوم ولس دپاره یې وکړو. مونږ په دې خاوره پښتانه یو شوچه مسلمان قام یو شوچه انسانان یو، پښتانه یو د دېګې وطن یعنې اوسېدونکي یو، زرګونو کالونو پې آباد یو. نن ولې په خپله خاوره موږ څوک ژوند ته نه پرېږدي؟ ته یقین وکړه، هره ورځ چې د جنګ نوې څپه راځي، موږ ته یو نوی پیغور پرېږدي او یو نوی اندازې وي. دا نه ده داسې چې په دېګې ځای ختمه ده. پښتانه ته آخري خبره د خیبر د دغې تاریخي خاورې نه کوم. پښتونه که په هر څه د زړه خفه شوی وي چې ظلم وشو، زما له اړخه دا خبره وار به او دا به ثابته وي که ته راټول نه شوې. ستا دښمن تر دې زیاته اراده لري، هغه په دې ته نه یې معاف کړی، هغه نوره اراده لري. او هغه چې تر څو د دېګې وطن ټول خواږه خو پرېږده، د وینې کاروبار ته پرېږده، ستا په ځناورو پورې هم هر شی درته وسوځل. دا وخت دی چې راټول شو، اوس یو وخت دی. کنې کیدای شي یو څو میاشتې پس موږ بیا هڅه شروع کړې وي، ژاړو، فریاد کوو چې راځئ راټولېږو. په بښنه سره بیا د راټولېدو د سر توان وهم نه لري.